دا چاربیته د نورالامین یوسفزي کتاب را نقل کړې ده. یو بوت وکړو ارمانه بل بوت ته جاړې ځانه کانجڼ زمونږ د سر د پاسه پروت وي هر ساعت موږ ډېر یو په هیبت غوږ کې داس ویلي ته کانجڼ ویسلایي ته مکڼای راله منځ باندې خښ کړې د میرا ته کړملای راله ماته زه شوم ناقراره مکڼه شو ورته قاره په خېټه کې مې چورلي انصاف نه کوي کم بخت دی په تشي کې مې خښ دی شوم ستړی په دوکړو ګاندې شوه په جګړو هر څوک مې تاوهي سر مې تړلی دی په پړي مثال مې شو د مړي بل بوت ته جاړي ځانه تاویږم په میدان ډول چغې کړي په ما څومره تېرېږي مصیبت موږ ډېر یو په هیبت خوږ شوي یو مټوله چکلی ویل چې ډوله څوک دومره پیدا نه شو چې مې خلاصه کړي د لټه سوری شومه چور لټه په ما د څومره زورو لټوي مکه و شوره سوری شومه په زړه باندې خوړلي مې د غشي خوږېږي زما تشي پلو سره په جنګ یو بیاوي غشي منګ تنګ یو پلو وهلې چغې چې په منګ باندې محشر دی سوری زمنګ سر دی بل بوت ته جاړي ځانه شوه بیا سته په لړزانه لوټکو زمانه لرې شي کوم درته مینت موږ ډېر یو په هیبت غږ مه کوه ناراستي لوټکي ووي چې بیاستي غوپې راکوي کوهي کې نکړو غږ د ډېرې مجبورۍ نه تړلې د مرۍ نه اخته په داسې غم یو تړلې چا محکم یو بالخو کو اواز شومه د لټ د لاندې ګیرو الله دې وکړي خیر تلی نشم په وړاندې شوم ګیر د لټ د لاندې جلنو وي په ما باندې تیریږي څومره سخته او لږ لرې شکم بخته بل بوت ته جاړي ځانه دا څه چې د سامانه راچولی یم دوی په ما پراته دي امانت موږ ټول یو په هیبت په ما وشوله ستغه ناڅاپه شوله چغه زمانو مراوده خو پرته په ما پارچه ده او په خپله پیچ چرچره حاجت څه دی له دینه پارچې ویغلی کینه پرتې دي راکې غنې شوه سینه زما غلبېله او اوبو کوټېل ناټېله بل بوت ته جاړي ځانه ژوندون شو راته ګرانه او اوبه راکې بهیږي دا خو دی ستاسو حکمت او موږ ډېر یو په هیبت سختی د بې حسابه اوبو کړمه بېتابه ناوي اووي جوړ کړی تاسو دواړو ما ته چللی او په ما باندې غوبلی شو پاتې د خبرو आवाज وکړو شوترو لاهو شو په کوهي کې همیشه زمنګ وسواسي او اوبره باندې ساسي سختی شورا په غاړه لاهو شو منګ دواړه आवाज وکړي برونی چې زاجزه برونه یم راګیره په خوانه یم زه پاتې بې اثرې شوم سپیوي زرې زرې شوم ارټ چې څوک روان کړي مخکې رستو زمرا په ما ټکاره کوم غا په ما تا پریوستم د کټه غویي اووي ارټه او سحر وخت مې وتړي وتې نشم د چکه او تڼه یې وتړی کلکه کولوله ورکړې غوټې کړې سترګې زما پټې د پاسه د کولیو مې سر تړونې دوباره کړي ګدی په ما کره کړي پوره تر ماسپښینه شوه وچه راکې وینه او په پټو سترګو ګرځمه له ځانه ناخبره سوکړه چې وي دلبره راځي راله ارمانه ورخاړوي دیخانه غویه پرې ورتړمه اوس د شعر په حکمت موږ ډېر یو په هیبت ارټ چې په پخواني زمانه کې په اوبه راوښکلی کېدي د داسې قسمه کلتوري ثقافتي او تاریخي ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل امیر حسین عادل سبسکرایب کړئ او د دې سره سره د فیسبوک پیج د لینډ اف سیولایزیشن پښتونخوا دا هم سبسکرایب لایک کړئ چې نوې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ راورسي ډېره مننه ډېره مهرباني